د جاوید ابراهیمي په پروګرام کې په لمر تلویزیون کې باندې مالک بحث کړی و چې زه یو پلیټفارم جوړوم چې هغه به سوشل میډیا بخښونه لري لکه فیسبوک او ټیک ټاک غوندې. تاسو پوهیږئ همدا پلیټفارم یولرنا دی. الحمدالله اوس موږ په یولرنا بایټس لرو چې کوم ویډیو ته ویو. تاسو کولی شئ چې 10 دقیقې پورې ویډیو اپلوډ کړئ، خپل فالوور زیات کړئ، انشاءالله انکم هم ترې وګټئ. لکه کوم کارونه ته چې په یوټیوب او ټیک ټاک کې کولی شئ هغه ته اوس په یولرنا کې هم کولی شئ. دلیل دا دی چې موږ یو سوشل میډیا ته ضرورت لرو کوم چې زموږ په ارزښتونو باندې ولاړه ده، یعنی فاشیزم پکې نه وي. ته چې په انسټاګرام کې څونه ځان لوسولی شي همدونه د زر انسټاګرام پروموټ کوي چې ته څومره یو وړوکي نجلۍ راځي او خپل ځان لوسوي همدومره خلک ګوري. پیډیفیلیا یو هیون یو مرکز دی. لیکن د مسلمانانو دپاره ضرورت دی چې سوشل میډیا وي چې ستا په اولاد په لاس کې وي، ته تشویش نه یې چې دا به دلته فاشیزم ګوري، ګنده شیان به ګوري، ایل جی بي ټي کیو به ګوري، څوک په دې باس کې چې زه نر شویم ښځه شویم. نه، ما یو سوشل میډیا جوړه کړې ده د افغانانو دپاره نه بلکې ټول دنیا خلک دپاره ده، مسلم او غیر مسلم دپاره ده، چې څوک وکولی شي په راحته سوشل میډیا استفاده کړي. دا تشویش نه وي چې زه دکې وخت ضایع کومه. ته بدون شک ته پکې ساتیري کولی شي، لیکن ساتیري څه نه ته وروسته پښیمانه شي پې. دویم فاشیزم پکې نه وي او دریم فیملی فرندلی به وي. فیملی فرندلی څه معنا چې ته دغه سوشل میډیا چې ستا اولاد سره وي تشویش به نه یې چې زما د اولاد غلط شیان ګوري، که هغه فکري شیان دي او که هغه نظري شیان دي. نور نو خوند تاسو کولی شئ همدا اوس یولرنا بایټ ته لاړ شئ، ویډیو اپلوډ کړئ، اودینس خپل راوړئ او پرې تاسو دلته فالو کړئ انشاءالله. او په وخت زمان سره به موږ نور ډېر فیچرونه پکې راوړو چې کوم ځای کې ته به انشاءالله ګټه کوې. څو نو تغیرات پکې راوړو انشاءالله. یو تغیر دا دی څوک چې زموږ سوشل میډیا استفاده کوي هغه به هم پیسې ګټي. ځکه زه شخصا په دې خلاف یم چې یو سړی اعلان ګوري پیسې وانخلي، ځکه څه وخت مصرفوم پکې. زه تلویزیون کې نشي کولی، سوشل میډیا کولی شي. نو موږ یو فیصدي پیسې چې کله اعلان موږ ته څوک راکوي هغه چاته ورکو څوک چې چا ویډیو ډکه کړې ده، او یو فیصدي ورکو چاته چا چې دا اعلان ګوري. نو الحمدلله به موږ اولین سوشل میډیا دا کارونه کوو پکې، او نور هم ډېر زیات مهم فیچرز موږ پکې راوړي دي. همداسې .com ته لاړ شه او بایټ نه خوند واخله. اپ انشاءالله ډېر زر به اپ سټور ته راشي، هغه هم ډاونلوډ کا او په خپل موبایل کې ولره. که ته کوم سوشل میډیا کې اوريډي کار کوې، فالوورز لري، راوړئ یولرنا ته انشاءالله. هیڅ کله به هم موږ ته دې باندې بلیک میل کوو، نه به پیج بندو. زه دپاره ته یو مؤمن مسلمان یم، هرګز دا کار نه کوو. دې دپاره نه کوو ته یو حقیقت وایي، دې دپاره نه کوو ته یو ظلم په خلاف درېږي. هرګز موږ دا کار نه کوو. موږ ستاسو شاته ولاړ یو. یولرنا د خلکو سوشل میډیا ده او موږ خلکو ته جوړه کړې ده. همدا اوس لاړ شه او یولرنا بایټس نه وګوره.